a mouse, 'cause I'm an albatross. I'm an albatross. سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنئ خپل وطن ګل وطن چینل ته ښه راغلاست مینهوالو په دې امید چې تاسو به راته روغ او جوړ وئ او د صحت کلوي کې به نغښتې وئ زه بیخ الله ایماني یم چې ستاسو په چوپړ کې له یوې نوي او خوندورې ویډیو سره حاضر شوی یم مینهوالو په نننۍ ویډیو کې درته ښایم چې څنګه کولی شو چې دغه شان تصویرونه په خپل موبایل کې جوړ کړو تاسو به لیدلي وي چې په فیسبوک کې ډیریو خلکو دغه شان تصویران جوړ کړي دي او دوی نور ډیزاینونه هم ورکړي دي نو تاسو ته یې ښایم چې تاسو څنګه کولی شئ چې دغه شان تصویرونه په خپل موبایل کې جوړ کړئ بلکې له دې څخه یې هم ښایسته جوړ کړئ نو مینهوالو تاسو ته ټوله طریقه ښایم د دغې طریقې لپاره به مینهوالو تاسو لومړی راشئ دغه ګورئ دغه پوټو لاب په نوم پروګرام دی یا سافټویر دی یا اپس دی دغه به تاسو په پلی سټور کې پیدا کړئ پوټو لاب ورته ولیکئ دغه اپلیکیشن به تاسو سره واړوي خپل موبایل ته به یې انسټال کړئ کله مو چې انسټال کړ دلته به مینهوالو تاسو په دغه اپ باندې کلیک وکړئ او تاسو به انټرنیټ ډیټا خلاصه وي کله چې انټرنیټ ډیټا خلاصه وي نو تاسو بیا په دې باندې کار کولی شئ که چیرې تاسو انټرنیټ ونه لرئ بیا تاسو په دې باندې کار نشئ کولی نو مینهوالو ته به تاسو ته دغه شان شکل راواوړي دلته به مینهوالو تاسو ګورئ ټرینډینګ باندې به مینهوالو تاسو کلیک وکړئ کله چې کلیک وکړئ دغه شان تصویرونه به تاسو ته راواوړي تاسو چې کوم ډیزاین غواړئ چې برابرې کړئ همغه ډیزاین به مینهوالو تاسو کلیک کړئ تاسو ګورئ بیخي زیات ډیزاینونه په دې کې موجود دي دا ټول ډیزاینونه تاسو په خپل موبایل کې جوړولی شئ خو زه راځم مینهوالو دغه تصویر ته دغې باندې کلیک کوم کله مې چې کلیک کړ لاندې مینهوالو تاسو ته دغه شان تصویران راځي کوم تصویران چې ستاسو موبایل کې موجود وي همغه تصویران به دلته تاسو ته راشي نو دلته زه ګورم یو تصویر ګورم همغه تصویر ورکوم هغه تصویر تاسو دپاره جوړوم د ګورئ مینهوالو دغه تصویر ما راواخیسته دلته به مینهوالو تاسو په دغې نښان باندې کلیک وکړئ نو مینهوالو بعضې وخت دلته دغه شان ایډز راځي دا ایډز به مینهوالو تاسو ختموئ نو دلته مینهوالو تاسو ګورئ په دغه ځای کې هم موږ ته پروسیسینګ روان دی او دلته بیا چې کله دغه پروسیسینګ ختم شي نو دلته مینهوالو تاسو ته خپل تصویر درکړي خو تاسو انتظار وباسئ تر څو ستاسو تصویر برابر شي تاسو ګورئ مینهوالو دا د تصویر برابر شو که چېرته غواړئ چې تاسو دغه تصویر خپل ګیلرۍ ته سیو کړئ نو تاسو به مینهوالو په دغه دریو ټکو باندې کلیک وکړئ او دلته به مینهوالو تاسو سیو ټو ډیوایس دې باندې به کلیک وکړئ او دلته به مینهوالو تاسو دغه ګیټ اډ ختم کړئ او دلته به مینهوالو تاسو ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ کله چې ډاونلوډ کلیک کړئ نو مینهوالو ستاسو تصویر به ګیلرۍ ته سیو شي او که چېرته غواړئ تاسو فیسبوک ته اتومات پورته کړئ نو بیا تاسو فیسبوک باندې کلیک کولی شئ خو ما ګیلرۍ ته سیو کړ همداشان مینهوالو تاسو کولی شئ چې نور ډیزاینونه هم په دې کې جوړ کړئ مثلا دغه ډیزاین غواړم چې دغه ډیزاین برابر کړم دلته به هم مینهوالو تاسو تصویر راواخلئ او دغه نښان باندې به کلیک وکړئ انتظار وباسئ تر څو دغه پروسس ختم شي تاسو ګورئ مینهوالو د پروسس ختم شو اوس به راواوړي دا د مینهوالو دلته هم تصویر برابر شو همداشان تاسو مینهوالو نور ډیزاینونه هم ورکولی شئ تاسو ته بل ډیزاین هم ښایم تاسو ګورئ مینهوالو زه غواړم په دغه ډیزاین کې یو تصویر برابر کړم دلته دغه ډیزاین ورکوم تصویر ورکوم تر څو داسې ایډز که درته راشي نو دلته به انتظار وباسئ تاسو سکرین خوا کونج کې ګورئ نو بیا به تاسو دغه ټیک مار ووهئ تر څو ایډز ختم شي دا یعنې ګورئ مینهوالو دغه شان تصویران راځي نو تاسو چې هر قسم تصویران جوړول غواړئ تاسو کولی شئ چې په دغې ایپس کې برابر کړئ مینهوالو که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک او شیر یې کړئ او که هر څوک زموږ د یوټیوب چینل ته نوي راغلي وي او زموږ د یوټیوب چینل یې نوي سبسکرایب نو په مهربانۍ سره زموږ د یوټیوب چینل ضرور درسره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د بیل نشان ووهئ هر کله چې موږ نوي ویډیو پورته کوو نو لومړی به تر تاسو در رسیږي او تاسو کولی شئ چې له موږ چینل څخه په ژوندۍ بڼه لیدنه وکړئ او له خپلو زده کړو څخه لا نورې زده کړې هم وکړئ نو مینهوالو په همدې ځای در څخه رخصت اخلم د الله په امان